وتلی امریکایي سفارتکار یا ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد د خپل سفارتي او شخصي ژوند کیسه په خپل نوي کتاب The Envoy From Kabul to the White House My Journey Through a Turbulent World کې وړاندې کوي. د امریکا سرخار واشنگټن کې د څېړنې ادارې کارنیګي انډاومنټ کې د دغه کتاب مخکتنې په وخت زلمی خلیلزاد د امریکا دوو غټو جنگونو عراق او افغانستان په اړه د هغه وخت امریکایي صدر جارج بوش انتظامیې مهمې فیصلې او د کابینې دننه خبرې په ډاګه کړې. زلمی خلیلزاد وایي چې د 11 سپتمبر برید وروسته کله چې امریکا په افغانستان کې د القاعده پر ضد د جګړې فیصله وکړه نو د پاکستان القاعده او طالبانو سره اړیکو په هکله په سپینه ماڼۍ کې ډېرې ښکاره خبرې وکړې. د هغه وخت پاکستانی پوځي جنرال پرویز مشرف د طالبانو حقانی ډلې او نورو ډلو سره د اړیکو نه انکار وکړو. خدای ویل چې د امریکا سره څه کومک کولی شي نو هغه به کوي. زلمی خلیلزاد وایي هغه وخت یې امریکایي چارواکو ته ویلي چې پاکستان فکر کوي چې امریکا به د افغانستان نه زر وځي نو ځکه یې امریکایانو ته ویلي چې د اسلام آباد سره به سخته خبره پکار وي. دی وایي دا خبرې ځکه کړې وه که چرې پاکستان یو وارې د امریکا نرمه رویه وکتله نو بیا کیدی شي کومک ونه کړي. پرویز مشرف د هغه وخت د پاکستانی پوځ جنرال د طالبانو او حقانی ډلې سره د اړیکو په باب د ملاقات په وخت انکار کړی و او ویلی و چې څه کومک وي نو پاکستان تیار دی چې امریکا سره مرسته وکړي. دی وایي چې د دې وروسته بیا په مطبوعاتو کې ځکه دغه خبرې د امریکایي چارواکو له خولې رامنځته شوې چې امریکا پاکستان ته په صفا ټکو کې ویلي دي دی د امریکا ملګري دي او که نه. د امریکایي پالیسو په اړه زلمی خلیلزاد وایي چې دا ځینې مشکلات لري، لکه مثال په توګه د دفاع او ډیپلوماتیکي ادارو ترمنځ هر وخت خپل موقف لپاره زور اچول او په عراق باندې د برید په وخت همدغسې حالات جوړ شوي وو. عراق ټول د دفاع وزارت ته سپارل سوی و او صرف د حکومت جوړولو کار خارجه وزارت ته ورکول سوی و او کله چې پال برمر د صدر بوش لخوا خصوصي نماینده په توګه وټاکل سو نو هغه خو بیا هر څه بل اړخ ته یوړل. زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا حکومت په هره فیصله ښه جوړ بحث کیږي خو د فیصلو په وخت سټراټیژیکي اړخ ته زیاته کتنه کیږي. د څېړنې ادارې کارنیګي انډاومنټ کې د دغه مباحثې په وخت د زلمی خلیلزاد سره امریکایي پخوانی ډیپلوماټ جیمز ډابنز هم ناست و کم چې دی خپل استاز ګڼي او چا چې د صدر بوش انتظامیې ته د سفارت چوکۍ ورکولو لپاره د نوم هم ورکړی و. د څېړنې په دغه اداره کې د بحث وروسته ډېرو خلکو دا کتاب واخیسته. خلک په دا کتاب ولې اخلي او د دې به څه ګټوي. په دې اړه یوه زنانه آرزو وردګ چې په واشنگټن کې ژوند کوي او امریکایي پالیسو باندې ځان خبر ساتل غواړي وایي دا کتاب ما ځکه اخیستی و چې ماته معلومه شي چې کوم څیزونه وو چې د زلمی خلیلزاد سوچ او فکر یې جوړ کړی، د امریکا پالیسي ولې کامیابه وي او ولې ناکامه. زلمی خلیلزاد په خټه افغان دی. نوموړی په امریکا کې د زیرک فکر او عملی سوچ لپاره پیژندل کیږي. د ده په اړه باندې عمومي رایه دا ده چې په شخصي توګه که ډېر څه هم د یو څیز نه خبر وي ولې بیا هم په دغه موضوع خلکو ته غوږ ږدي. او همدغه وجه ده دې اداره کې د خبرو اترو په وخت جیمز ډابنز دا هم وویل چې په زلمی خلیلزاد کې د یو ډیپلوماټ ټول خویونه موجود دي. افتخار حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگټن ډي سي.